رسنیو سره د دفاع وزیر د مرکې 9 مهم ټکي. لومړی، پاکستان د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل غواړي، خو د دې نه صلاحیت لرو او نه به هیڅکله دا ننګینه معامله وکړو. دوهم، د هر ملکي افغان په بدل کې مو لسګونه پاکستاني پوځیان وژلي دي. که پاکستان 10 کاله هم جګړه اوږده کړي، افغانستان ځواب ته چمتو دی او ویره نه لري. دریم، پاکستان یو غلام افغانستان غواړي، هغه افغانستان چې سوداګریزه تکیه یوازې پر پاکستان وي. بهرنی سیاست د دوی په خوښه مخته لاړ شي، خو دا هغه خوب او خیال دی چې هیڅکله به حقیقت نشي. څلورم، د پاکستان هر برید به له سخت او غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شي. پنځم، د پاکستان د وروستیو دریځونو او کړنو څخه داسې ښکاري چې بیا د افغانستان پر ضد کومه ډالري پروژه اخیستې ده. شپږم، تېر ځل مو پاکستان ته وویل چې موږ چمتو یو درته لیکلی خط درکړو چې افغانستان څخه به پاکستان ته هیڅ راز ستونزه نه جوړېږي. خو آیا تاسو چمتو یاست چې لیکلی ضمانت راکړئ چې خپل هیواد کې د تورو بیرغونو والا خلکو مرکزونه تړي او ملاتړ یې نه کوي چې همدې سره خلکو شاتګ وکړي؟ اووم، موږ جګړه نه غواړو، خو که چیرې پر افغانستان برید وشي نو د سرونو په بیه د وطن دفاع او ساتنه کوو. اتم، که کابل نه امن کوي او یا کابل په نښه کوي نو اسلام آباد به امن پاتې نه شي او په نښه به شي. نهم، د ټولو رسنیو څخه مننه کوم چې په دې جګړه کې د خپلې خاورې او ولس تر څنګ ودرېدل او د حق ملاتړ یې وکړ.